سلام علیکم ستړي مشئ. نن یکشنبه د روانمرز کال د قوس یا لندۍ د میاشتې نهمه چې د دسمبر له 10 نیټې سره سمون لري. په سر کې هم د خبرونو سر ټکي. په عربستان کې د سولې په ناسته کې د افغان حکومت د ګډون ټینګار، خو طالبان ویلي چې په دغه ناسته کې به له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. د اطلاعاتو د لاسرسي حق ته درناوی غواړي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله هغه مهال ټینګېدی شي چې خلک خپلو حقونو ته لاسرسی ومومي. د لاجوار له لارې ترکیې ته د افغان سوداګریزو توکو رسېدل. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې برخه کې به شته ستونزې هم لرې کړی شي. او په سوریې کې د امریکا ماته. د ایران سپاه پاسداران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل په سیمه کې د واشنګټن ماته په ګوته کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د سولې ستره شورا له عربستان څخه غواړي تر څو د جدې په ناسته کې د افغان حکومت د سولې پلاوي خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د دغه شورا مسؤلین وایي د جدې ناسته به طالبان دې ته وهڅوي تر څو د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره د خبرو اترو ور پرانیزي، خو طالبان ویلي چې د جدې په ناسته کې د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې نه کوي. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران د سولې او جګړې پر وړاندې د امریکا تګلاره ناڅرګنده بولي او وایي چې د سولې لړۍ د خلکو له سترګو پټه ښکاري. نور حال په بشپړ ریپورټ کې. سولې ته د لاسرسي لپاره سیمه ییزو او نړیوالو هڅو پر دوام تمه ده سعودي عربستان په همدې موخه د یوې ناستې کوربه وي. د دې ناستې محتوا به هم لکه د اماراتو ناستې وي. د سولې ستره شورا بیا د دې ناستې له ترسره کوونکو غواړي چې په دې ناسته کې د افغان دولت مرکچي پلاوي د استازو د حضور زمینه هم برابره کړي. اما ما امیدوار هستیم که تجربه‌ای که در نشست ابوظبی تکرار شد، تجربه‌ای را که ما در نشست ابوظبی دیدیم او تکرار نشه. هیئت از افغانستان هم در این نشست باشه، چون بحث صلح افغانستان است و کشورهایی که وعده کردن و همکاری کردن باید در این نشست پیشرو از هیئت حکومت افغانستان هم داشته باشن. د طالبان ډلې د یوې رمې په خپرولو سره ویل دي چې د جدې په ناسته کې د افغان دولت له اساسو سره نه کینی. مخکې له دې د عربي اماراتو په ناسته کې چې 2 پرلهپسې ورځې دوام وکړ، د امریکا، پاکستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان استازو د طالبان له استازو سره خبرې اترې وکړې، خو د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړو پکې حضور نه درلود. اگر قرار باشه صلح در افغانستان شکل بگیره باید صلح برخواسته از نیت و خواست و نیاز مردم افغانستان باشه. هر قدرتی که بخواد صلح را در افغانستان بیاره ولی در او مردم افغانستان دخیل نباشه ناممکن. امریکا خپل پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د دې بهیر ترسره کېدو لپاره ګمارلی دی، خو دلته په مشران جرګه کې اندونه دا دي چې خلک د دې هڅو له جزئیاتو پوهاوی نه لري او دا بهیر په پټه ترسره کیږي. یک چیزی که مردم افغانستان نگران ساخته دیپلماسی و استراتژی نامعلوم و نامشخص ایالات متحده امریکاست که بالای روی پرسونل سر مورال قوت‌های نظامی تأثیر منفی دارد. مسئله پروسه صلح که یک مسئله امر حیاتی است و ضرورت مبرم است برای فرد مردم افغانستان و نیاز است، اما یک مقدار متاسفانه که پنهانکاری ها در این ارتباط وجود دارد. ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان آنچه که میگذره باید در جریان بوده باشه. خو افغان دولت په دې بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او په دې انده چې زلمی خلیلزاد کولی شي طالبان له افغان حکومت سره سولې خبرو اترو ته اړ باسي. تصمیم را در نهایت یا سرانجام حکومت افغانستان هیئت مذاکره کننده ما میگیره، اما همکاران بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده را دارن. اونا با مخالفین مسلح ممکن است در تماس شوند، در تماس باشند تا اینکه وادار بسازه که ما وارد فاز گفتگو و مذاکره شویم.
افغان دولت د طالبانو ډله د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې هیوادونه او امریکا د خبرو اترو مهم غړي شمیرل کیږي چې کولی شي په هیواد کې روان کړکېچ حل لپاره مهم رول ولري. اوس به ولیدل شي چې د عربستان ناسته به هم د اماراتو د ناستې په څیر وي او که بدلون به پکې راشي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې له طالبانو سره سوله د خلکو د حقونو په خوندیتوب کې د منلو وړ ده. سرور دانش اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون د غړو په پیژندنه کې ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې به حکومت لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی دانش همداشان زیاتوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د حکومت ځواب ویونې او همداشان له فساد سره مبارزې ته لاره هواروي. د وروستیو کې د ولسمشر غني د فرمان پر بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه د څارنې کمیسیون 15 غړي وپېژندل شول. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د دې کسانو د پیژندنې په مراسمو کې وایي چې سوله خپلو حقونو ته د خلکو لاسرسي سره ټینګیږي او د حکومت لاسته راوړنې به د سولې په خبرو اترو کې معامله نشي. ضمن استقبال و تأکید بر ضرورت صلح باید بدانیم که صلح تنها با تضمین حقوق اساسی شهروندان کشور قابل تحقق است. صلحی که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اساسی مردم، عدالت، برابری و آزادی را نادیده بگیره نمیتونه یک صلح به معنای واقعی باشد. ښاغلی دانش همداشان ټینګار کوي چې باید په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وشي ځکه د حکومت له کړنو د خلکو پوهاوی له فساد سره مبارزې ته لاره هواروي. میدانیم همه ما که ملت افغانستان در طول 1.5 دهه اخیر دستاوردهای مهمی هم داشته است که به هیچ صورت حتی در مقابل صلح هم نمیتوان از آنها دست برداشت که در رأس همه آنها آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در کشور است. په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه د څارنې کمیسیون غړي وایي چې د اوسنیو لاسته راوړنو سره سره بیا هم ډیری ادارې په بیلابیلو پالمو خلکو ته اطلاعات په واک کې نه ورکوي. دا وزارت 15 کاله یا 11 کاله د داسې کسانو په لاس کې ولیدلی و چې په نه یې اطلاعاتو لاسرسي په اړه باندې فهم درلوده او نه باور یې پرې درلوده او د بر نه تر ښکته پورې داسې یو جوړښت رامنځته شوی چې مصرفي جوړښت او ارزښت نه لري. حق دسترسی به اطلاعات 2 دلیل برای عدم ارائه اطلاعات ثابت گردیده است. 1. وجود فساد در اداره و عدم شفافیت. 2. نبود آگاهی از قوانین. اما متاسفانه در افغانستان مورد دومی مطمع نظر نیست. برعکس مورد نخست بیشتر مشاهده گردیده است. اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه د څارنې کمیسیون دا 15 غړي له 3 څخه تر 5 کلونو کولی شي د دې کمیسیون غړي اوسي. په همدې حال کې دوی له حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو غواړي ترڅو د حکومت له کړنو څخه د څارنې په برخه کې د دوی رول ګټورتیا لپاره ډیری امکانات د دې کمیسیون په واک کې ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ځنډ سره سره بیا هم نه دی توانېدلی چې د کابل د پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې سره سم په دغې لړۍ کې د لاسوهنې او د همداشان د ولس جرګې د ټاکنو له کبله د ولسمشر ټاکنو د بهیر ټاکنې کېدو په اړه هم اندېښنې ډېرې شوي دي. له بل خوا د سیاسي ګوندونو کمیټه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني ټاکنو په مدیریت کې په ناکامۍ تورنوي. د کابل د پارلماني ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان پر لپسې ځنډېدو سختې نیوکې راولاړې کړي دي. اما دوی متاسفانه چې یو ځل په بل ځل پسې یو ځل په بل ځل پسې دا درېیمه میاشت روانه ده چې دوی دغه تقویم انتخاباتي تر پښو لاندې کوي او اصلا دوی توجه نه کوي دغه قانون ته. د دې ځنډېدو پر دوام پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه احتیا ورکوي چې دا حالت کولی شي په دې بهیر کې لاسوهنې او مهندسۍ ته لاره هواره کړي او ولسمشر ټاکنو ته چمتووالی هم اغیزمن کړي. خوشبینی وجود نداره که اینا میخواین شفافیت این پروسه را مد نظر بگیرن، بلکه نگران هستیم از اینکه باز هم راه برای تقلب، فساد و چانه‌زنی در انتخابات فراهم نشه. از نگاه تکنیکی پلانگذاری، برنامه‌ریزی بر انتخابات ریاست جمهوری را بسیار زیاد متاثر میسازه.
ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون بې له ځنډه د پاتې ولایتونو په تېره بیا د کابل د پارلماني ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانېدو غوښتونکی دی تر څو دا کمیسیون وکولی شي ټاکنیزو شکایتونو ته رسېدنه وکړي او وروستۍ پایلې هم اعلان شي. اما درست‌تر آن است که زودتر نتایج ابتدایی به صورت کامل اعلان شود که ما بتانیم و کل شکایات در موقع مناسبش رسیدگی کنیم و نتایج اعلام کنیم. تر دې دمه پورې څه باندې 80 سلنه معلومات سیستم ته داخل شوي دي او د همدغه اونۍ تر پایه پورې به د کابل د لیست په اړه هم تخنیکي کارونه پای ته ورسیږي او نهایي کوشش مو دغه دی څومره ژر چې کېږي د کابل ابتدایي لیست هم باید خپور شي. په دې منځ کې د سیاسي ګوندونو کمیټه هم د ولسي جرګې په ټاکنو کې نیمګړتیاوو څخه په نیوکې سره وایي چې اوس مهال د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د سمون راوستلو په موخه یوه ټولیزه اجماع جوړه شوې ده. انتخابات پارلمانی عدم کفایت و ناکامی کمیسیون انتخابات مسجل ساخت و این خاطر هم ریاست جمهوری هم جامعه جهانی و هم احزاب به این نظر هستند که این کمیسیون باید اصلاح شود. له دې ټولو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل دي چې د روانې اونۍ په پای کې به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان شي. اوس به ولیدل شي چې دا ځل به په ټاکل شوې نیټې د پلازمینې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که د تیر په څیر به بیا هم له ځنډ سره مخامخ شي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان د سوداګریزو توکو لومړنۍ کڅوړه له 14 ورځو وروسته د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ترکیې ته د سوداګریزو توکو د لومړنۍ کڅوړې په رسېدو سره او په دغې لارې کې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د دغې لارې له غړو هیوادونو سره خبرې کیږي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا د لیږد لګښت لوړوالی لویه ستونزه په ګوته کوي. 14 ورځې مخکې د افغانستان صادراتي توکو لومړنۍ کڅوړه د لاجوردو له لارې ترکیې ته روانه شوه او اوس مهال د هیواد ته رسېدلې ده. د صادراتو لومړنۍ کڅوړې په رسېدو سره د سوداګرۍ او صنایعو خونه د لاجوردو لارې غړو هیوادونو له نه همغږۍ نیوکه کوي. د لیږد د بیل وړوالی په دې لاره کې د موټر چلوونکو لپاره ویزه او د لاجوردو په لاره کې د غړو هیوادونو له لوري د توکو څېړل له هغو ستونزو څخه دي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه ترې یادونه کوي. هر قدر هماهنگی بین ادارات دولتی باشه و ادارات همگون در کشورهای دیگه که از این مسیر ما استفاده میکنیم بین این وزارتخانه افغانستان و این کشورهایی که در مسیر راه لاجورد هستند هماهنگی صورت بگیره. انشالله چالش ها هم با هر محموله کمتر خواهد شد. اندونه دا دی چې که چیرې د لاجوردو لارې غړو هیوادونو ترمنځ لازمې همغږۍ ونه وسي دا لاره به د صادراتو او وارداتو لپاره سمه نه وي. اگر هدف و همتی باشه که از این مسیر به صورت درست و مناسبی باشه با توجه به اینکه هزینه های کم داره و به صرفه است برای اقتصاد افغانستان و تجارت افغانستان قطعا او چالش ها طبیعی است و برطرف خواهد شد و هیچ مشکلی برای ادامه کار به وجود نخواهد آمد. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت وایي چې اوس مهال د دې لارې له غړو هیوادونو سره د لاجوردو لارې د کړکېچ د حل لپاره په خبرو اترو بوخت دي. به مقصد رسید. محموله های ما که 9 لاری بود. ما در تمام از افغانستان از ترکمنستان شروع در 4 کشور دیگه اتشه های خود مسئول ساخته بودیم تا که داخل و خاک میشن و میبرن. اگر کدام مشکل جزئی هم بود اونا را همه گیشه اونا ثبت کنن و به ما روان کنن. د لاجوردو لارې هوکړه لیک د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان، ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوه. دا لار له تورغونډۍ او واقینې څخه پیلیږي او د ترکمنستان ترکمنباشي بندر او خزر بحیرې تیریږي او د آذربایجان باکو وروسته بیا د ګرجستان له طرفي سره نښلول کیږي. له هغه ځایه د ترکیې استانبول ته رسي او په پای کې هم له اروپا سره نښلیږي. په کندهار ولایت کې د زړه د ناروغانو شمیر لوړ شوی دی. د میرویس روغتون مسؤلین د دغې ناروغۍ اصلي لامل د فزیکي فعالیتونو نه لرل او ناسمو خوړو څخه ګټنه په ګوته کوي. په همدې حال کې ډاکټران سپارښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید سپورتي برنامې ډېرې شي.
د کندهار د میرویس او زوی روغتون مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نګزاد وایي چې ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمال، غیر فعال ژوند، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له سترو لاملونو څخه دي. نګزاد پرته له دې چې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر یاد کړي وایي چې په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي. صحیح مشورو ته نه پام کول دي او همدارنګه د دغه بعضو وسایلو لکه موټر سایکل او د دغه وسایل زیاتوالی دی چې فزیکي فعالیت کم سوی دی. یو علت یې هم دغه دی چې د زړه ناروغۍ زیاتیږي. نوموړي وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزمن تمامېدلی سي. د میرویس او زوی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر یو شمېر ناروغان هم وایي چې د زیات خوراک، نشي توکو د کارولو او سپورت نه کولو له امله په دې ناروغۍ اخته سوي دي. په کومه ورځ زه سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، او چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم 5 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته شي ماته. زه خو د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښو څه بولم. دغه زه غواړم اول دوی تشویش ډېر نه کوي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش ته کوي. ورزش مهمه ورزش دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نوي راپور کې ویل شوي چې په نړۍ کې هر کال له 11 میلیون څخه زیات کسان د زړه ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. تر لږ ځنډ وروسته هم بهرني خبرونه. د خبرونو دوام. له سوریې څخه د امریکا وتل په سیمه کې د یاد هیواد د ماتې په معنا ده. د ایران د سپاه پاسداران مرستیال د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې ایران اوس مهال په سیمه کې د پښو لپاره ځای موندلی دی. په همدې حال کې د روسیې او ترکیې د بهرنیو او دفاع وزیرانو په مسکو کې د لیدنې پر مهال د سوریې د ختیځې سیمې او همداشان له یاد هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د سیمې د هیوادونو له خوښیو او غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې وروستیو کې د ایران د سپاه پاسدارانو یو ستر چارواکي ویل دي چې امریکا له سوریې څخه د خپلو ځواکونو په وتلو سره وښودله چې په منځنۍ اسیا کې د دې هیواد تګلاره او سیاست له ماتې سره مخامخ شوی دی. دشمنان ما هر روز با یک عقب نشینی جدیدی مواجه هستند. امروز شما عقب نشینی آشکار آمریکایی ها را در سوریه می‌بینید. این شکست سیاست ها و استراتژی های آمریکاست در منطقه که در حال دفن شدنه. په همدې حال کې د ایران د سپاه پاسداران د ستر قماندان ویل دي چې ایران د تګلارې په منځ کې خپله لاره پیدا کړې او ټینګار کوي چې د امریکا تګلاره به نوره په سیمه کې بریالۍ نه وي. په همدې حال کې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې په یوې لیدنه کې د سوریې د ختیځو سیمو پر امنیتي سکالو، په دې هیواد کې پر انساني حالات، پر سیاسي سکالو او همداشان له سوریې څخه د امریکا د ځواکونو په هرتلو په اړه خبرې اترې کړې دي. Astana garantörleri olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü موږ په سوریه کې د سیاسي بهیر چټکتیا لپاره له خپل روسي او ایراني ملګرو سره همکاریو او همغږیو ته دوام ورکوو. Suriye konusunda bölgesel konularda موږ د سوریې په هکله د اسانۍ ناستې د موخو رښتینې کېدو لپاره د نورو ګامونو پورته کولو په هکله خبرې اترې وکړې. لومړی تر هر څه له ترهګرۍ سره مبارزه، انساني ناورین حل او د بې ځایه شویو د شرایطو ښه والی زموږ په لومړیتوبونو کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډسمبر میاشتې په 19 نیټه له سوریې څخه د 2000 پوځي ځواکونو د وتلو پریکړه اعلان کړه چې انقره او مسکو هم هغه مثبت ګام بولي.
د فرانسې پولیس د ایفل برج ته نږدې د لسهاو لاریون کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر بنسټ پولیسو د لاریون کوونکو د ترغې کېدو لپاره له اوښکې بهیدونکي ګاز څخه کار واخیست. په فرانسه کې دغه اعتراضونه له څو ورځو درېدو وروسته له سره پیل شول او قهرجنو معترضینو تېره شپه یو ځل بیا یو شمېر نقلیه وسایطو ته اور ورته کړ. د فرانسې د خلکو دغه لاریون د سوند پر توکو د ولسمشر ایمانویل ماکرون له لورې د مالیې له لوړېدو وروسته پیل شو. دغه لارونه چې اونۍ مخکې پیل شوي دي تر اوسه په پراخه کچه ځاني او مالي زیانونه هم له ځان سره لري. زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیاو منندوی یم. الله مو مل شه. کابل نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 12.1. مزار شریف نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 14.5. هرات نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 18.4. جلال آباد لمرین د تودوخې لوړ درجه 19.6. بامیان نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 3.-. کندوز نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 14.4. کندهار نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 19.8. غزنی نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 8.-4. میمنه نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 14.5. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 12.1. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړ درجه 20.8. نوی ډهلي لمرین د تودوخې لوړ درجه 21.8. تاشکند نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 8.1. دوشنبه نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 14.4. تهران نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 10.1. دوبۍ نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 20.18. استانبول نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 8.4. مسکو د واورې ورښت تودوخې لوړ درجه -3.-. بیجینګ نیمه ورځې تودوخې لوړ درجه 2.-4. او همدارنګه پېښور کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 6.1 درجې سانتي ګراد اټکل شوی.